دا څومره چې تاسو روپۍ منلې په تاسو د یو روپۍ حرامې تک روپۍ به ټول راوالې او دا بای دی انشاءالله موږ به د یو یتیمخانې افتتاح کوو او هغه ټوله روپۍ په تاسو ته زه اول دا قسم در کوم چې په تاسو به حرامې تاسو ټول به راټولو تاسو څومره روپۍ منلې دغه ټولې روپۍ به دغه یتیمخانې ته ستاسو په لاس باندې ستاسو د ورور په لاس باندې ستاسو د خور په لاس باندې ستاسو د دې ټولې فیملۍ په لاس باندې به هغه افتتاح کېږي او هغه روپۍ به هغه یتیمخانې والا ته ورکول کېږي ځکه چې په هغې کې بچی پروت دی هغې کې ماشوم پروت دی هغې کې رور پروت دی هغه جینۍ به مستقبل جوړو د هغې هلکانو به مستقبل جوړو اصل جهاد او اصل دین او اصل تبلیغ دا دی انشاءالله دا افتتاح به کېږي تاسو ټول به پدی عارضی جون مستقلا زندگی اگٹا د صبر غرشا د اللہ پاک بندگی اگٹا نخپل رضا دی دا اللہ رضا کی اولٹوا د تخت او تاجنا د سرو خورو بادشاہی وګټا او چې د چا زړه زاروي نو بیا کعبې ته مزه د انسان زړه چې کړي خوشاله دانه کی وګټا کپ امت کی ځان شماري اے امت نو بیا د مدینه د جانان کلکا غلامی وګټا وی هر یو حاجت لب می تمه د انسان کوله رزق بتارا کو رب رضا به د خان کوله او صرف باران لب می تمه د اسمان کوله اوس ډیر یریګم رب د تور کا برنا غواړم او خالق معاف میکړي پسې د ستاره رضا غواړم دا په فرقو کې تقسیم شوی مسلمان یو کړي خدای په خپل رحم زمونږ عالمان یو کړي دا چې په دین د سر تیر دي ټول افغان یو کړي د دین خدمت له د وطن ټول لیډران یو کړي او صادر په هرې پښتنې پیغلې خور زه د حیا غواړم دا نه چې په سټیج غړېږي وای دا نه چې په هغې غړېږي صادر په هر مسلمان خور زه د حیا غواړم خالقه معاف مې کړئ په صدق ستا رضا غواړم آخر کې دوه اشعار دي چې او که صورت د محمد نوې پیدا که صورت د محمد نوې پیدا کړي به خدای نوا دا دنیا پیدا کړي به خدای نوا دا دنیا که صورت د محمد نوې پیدا ډېر ښه کتونکو شهسوار سره دغه لږه ناسته او دی راته وښودل چې چا سره د روزګار نه وي شوی نه د هغې دپاره به نه به پرې بد وي او نه به پرې ښه وي شهسوار زمونږ د دین سټار کتونکو هر سړی وایي دا دین وي دی ځان له کوي دا تبلیغ وي دی ځان له کوي بلکل یې ځان له کوي قبر هم د ځان له دی زما هم ځان له دی ستاسو هم ځان له دی هر سړی عمل چې کوم دی عمل د لارې مل دی شهسوار وګورئ وایرې لږ ورسره کښېنې یاره دې ځای کې څونه کسان ناست دي ټول جاړي علما چې راشي او دې ځای نه وځي نو هغوی هم جاړي تبلیغیان چې راشي نو هغوی هم جاړي شهسوار ډېرې سختې تېرې کړې دي ډېره قرباني ورکړې ده او تاسو نه ده ورکړې نه ماله راکړې ده خپل ځان له ورکړې ده او ضمیر یې خوشحاله دی ګورې دې وخت کې زه خپل ټول کتونکو ته وایم چې کتونکو خصوصي دعاګانې دل هم کوی د بچو له هم کوی چاته لاس نه دي نیولې خو اواز یې پورته کړی نن غوریدار سړي په ذهن کې تبلیغي هم دی عالم هم دی هغه بېوسه بېکسه بېڅوکه کس هم دی ما بله ورځ هم د خیرالله سره چې کومه مرکه کړې وه دغه ټیم نه روان یو ډېرو خلکو زموږ سره رابطې وکړې په یو کاز باندې هغه موږ ته حاضر شوی دی مستقبل کې به انشاءالله دغه تبلیغ به هم روان وي د دې نه به ډېر ښه ښه کارونه به د دې پاکستان د دې پښتونخوا د ولس لپاره کوي زه د هغه ټولو ملګرو مننه کوم چا چې ورله دعاګانې کړي دي چا چې ورله سپورټ کړي خو نن به دغه خلکو په مخونو څه وي چې چا په ده به سر باندې سودابازي کړې ده داسې ډېر خلک دي کتونکو د دې بعضې دغه نه چې کوم دی نو ډېر عبرت راشي او هغې خلکه زه وایم زما په کلي او په علاقه کې داسې سټار داسې کس چې الله په ده رقم کړی دا زما اوس دا کار نه دی
چې خدای پاک د کوم ځای نه کوم ځای ته راوسته و د اوم جړل ورسره چې دا قیسې وورم خړه مې نه غواړي چې زه شهسوار نه څه تپوس وکړم څه ته وکړم الله څه په خدای خو مې زړه مې او دومره مینه ناکه او دومره خوږ انسان غیرتي انسان پښتنه وینه په بدن کې ده پښتنه وینه په بدن کې ده قسم په خدای کنه چې علیم خان صاحب کوم د غیره دا کوم زه د کتونکو ته صرف دوه خبرې کوم دا چې په دې سوشل میډیا دا بد ردي وي او کنسل کوي هغه خلکو ته زما دا میسج دی چې کله راشي د شهسوار سره کښېنې که نه د ده دا ژوند وګورئ دا 2.5 کاله 3 کاله چې ته کومه زندګي تېره کړه په کومو سختو په کومو تکلیفونو د هغې نه کله تاسو خبر شئ د هغې نه بعد بیا دا ژبه خپله وړه کوئ چې د ده طرف ته په بدو لفظونو لاړه شو که نه هغه چاته پته ده چې چا د ده دا زندګي کتلې چا د ده دا ژوند کتلی دی هغه خلکو ته پته ده پښتانه ښه مسلمان دی الله پاک ته یو 2 کاله تبلیغ او تبلیغ کې چې 3 ورځې تېرې کړي که نه نو ډېر څه زده کړي کښېنئ واقعات دې وورئ د دین چې کومې مسلې دي ورسره د هر پیغمبر کیسه ده دا دا مینوال ډېر ښه مینوال دی او دا کتونکي ډېر ښه خلک دي دا ډېر مبارک خلک دی ډېر ښایسته خلک دي په سلو کې 10 کسان دي 10 کسان داسې دي چې هغه د رجل کسان ډېر ښه خلک دي تاسو ښه خلک یې زه سوال کوم د کنځا په ځای لاس پورته کړئ او ټول عالم انسان ته دعا وکړئ زما نبي صلی الله علیه وسلم خو چاته کنځل نه راکړی صحابه خو چاته کنځل نه راکړی دا کفار چې مسلمانېدل نو څه به یې کول دا به د صحابو معاملات معاملات کتل اخلاق به یې کتل وایي موږ ته هم کلمه وښایي چې دا دین داسې دی نو زه نن تپوس کوم چې دا دین داسې دی داسې نه دی سوال کوم والسلام کنځلې مه کوئ کتونکو خصوصي دعاګانې کوئ خصوصي مرسته ورسره خصوصي مرسته به ستاسو وي دعا وایي شهسوار چاته لاس نه نیسي بله خبره دا چې دا څومره خلک لګیا دي وایي چې زه دومره کوم او دومره پیسې ورکوم وایي د شهسوار په نوم باندې زه هېڅ شی نه یم هېڅ شی نه یم زه خو د صحابو تاسو د شهسوار تسبیح چې کوم دی صحابو سره کوئ د صحابو چې کوم ځای کې قدم پروت دی زه د هغې خور برابر هم نه یم د ذرې برابر هم نه یم زه د دې دور ډېر ګنهګار انسان یم خطاوار انسان یم نو برای کرم دغه پیسو دا لانجې چې کوم دی وایي دا څومره چې تاسو روپۍ منلې په تاسو د 1 روپۍ حرامئ تکه روپۍ به ټول راوالئ او دا بای دی انشاءالله موږ به د یو یتیمخانې افتتاح کوو او هغه ټوله روپۍ په تاسو ته زه اول دا قسم در کوم چې په تاسو به حرامئ تاسو ټول به راټولو تاسو څومره روپۍ منلې دغه ټولې روپۍ به دغه یتیمخانې ته ستاسو په لاس باندې ستاسو د ورور په لاس باندې ستاسو د خور په لاس باندې ستاسو د دې ټولې فیملۍ په لاس باندې به هغه افتتاح کېږي او هغه روپۍ به هغه یتیمخانې والا ته ورکول کېږي ځکه چې په هغې کې بچی پروت دی هغې کې ماشوم پروت دی هغې کې رور پروت دی هغه جینۍ به مستقبل جوړو د هغې هلکانو به مستقبل جوړو اصل جهاد او اصل دین او اصل تبلیغ دا دی انشاءالله دا افتتاح به کېږي تاسو ټول به راغواړو السلام علیکم ډېره زیاته مننه کوم خلیلجان صاحب یو 2-3 خبرې کوم او نه 2-3 خبرې کوم ورسره زه دا رور دی او زه یم چې د شهسوار له ډېر داد حوصله او په ډېر سخته کې چې کوم دی کتونکو دا د سخت یار دی لکه زه د سخت یار په شهسوار ژوند چې کوم دی هغه چې سټډي کې که نه نور دا نه وایم ګوره هغه هر کم سړی چې و چې دین اسلام یې ځان لري نو بلکل دین اسلام یې ځان لري ګټه کوي خوب یو سبق هم درکوي نو کومه خبره چې وکړله او انشاءالله د افتتاح به کېږي ډېره زر سره انشاءالله شاه صاحب مو ویلې او بیا تاسو چې کوم د غریبانانو کوم درد دی او کوم اوس دا تاسو ما سره ناست وئ کوم خلک راغله او تاسو د هغې یو قسم مرسته وکړه نو زما په خیال چې شاه صاحب هم دغه خیال کې راغله او بیا تاسو هم ویلې چې یاره زه به داسې د یتیمانانو دپاره څه افتتاح کوم د شاه صاحب په لاس باندې او بیا چې کوم ملګري دي هغې په خپل لاس باندې چې کوم ستاسو کوم فاونډیشن چلوئ او کوم چې دا د خیر ښېګړې کار کوئ نو الله هغه د شاه صاحب او ستاسو په تر باندې تاسو نه الله واخلي او بس موږ خپل کوشش دی انشاءالله چې خپله کومه منډه تړلی هغه به درسره وکړو کتونکو شهسوار د هغه بچو له خصوصي دعا اپیل کوم او دا کم د الله د هغه رب مهرباني کوم نه د شهسوار شکریا ادا کوم نه د خیرالله شکریا او نه د بل چا د هغه رب چې نن شهسوار پړه کې چې زموږ دپاره دا کوم الفاظ استعمال کړل او دا کوم د غریبانانو دا ویډیو یې کتلي دي او دا کوم دغه وکړو نو الله دې خوشحاله کړي او انشاءالله هم د دغه دین پرچار په شریکه سره کوو ډېره مننه خوشحاله